د مرګ قطي دا ځل تازه بل ښکار ده چې تازه یې څه کړي دي، دښمن یې څنګه ورخطا کړی دی. ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مرګ قطه څه کوي؟ دغه ورځو شپو کې سخته پر چلیږي، بیخي بې پروا شوې ده. د طالب منځ ته ځي، هلته جنګیږي، هلته سنګر نیسي او هلته زندان ماتوي. لسګونه بېګناه او مظلوم افغانان ترې آزاد کړي. تېره شپه یې بل زندان هم ورمات کړی دی. کندوز کې د اقتاش ولسوالۍ کې د کابلي قشلاق کلي کې 14 بېګناه ځوانان یې ورڅخه آزاد کړل. هغه بله شپه یې بغلان کې زندان مات کړ. د 42 بېګناه ځوانانو او عمر خوړلو سپین ږیرو د لاسونو څخه یې زنځیرونه پرې کړل. داسې نو هغه بله ورځ هلمند کې 7 خوله هلکان د طالب له زندانه راوویستل. مرګ قطه په تېر کال کې بیخي نایابه ثابته شوله. بیخي غښتلي کارونه یې وکړل. د تېر کال د تر ټولو خونړۍ جګړې د مهار لویه برخه ور په غاړه وه. هر کله او هر ځای چې جګړه سختېدله دوی ورته راتلل. جګړه یې د اسلام آباد او ټولې نړۍ د توقع خلاف مهار کړل. د طالب او ملګرو یې نفس وخوته، ګنګس او لاس یې ورڅخه ورک کړل. د بریا لپاره یې بیخي ډېر پلانونه جوړ کړل. د تبلیغي جګړې او د اذهانو مغشوشولو ور اخوا یې په ټول توان په ښارونو او د خلکو منځونو کې د ویرې او ډار اچولو لپاره هم له هرې ممکنې لارې کار واخیست. پر وطنونو یې هم بریدونه توند کړل. غوښتل یې چې افغانستان ونیسي. غوښتل یې خلک دومره تنګ کړي چې اخر به په جنګ سي د خپل نظام سره او د خپل حکومت پر وړاندې، خو نه توانېدل. ان د ورجوړ شوي پلان لومړۍ برخه چې د افغانستان د جنوب غرب حوزې نیول و هم عملي نه شوی کړی، ځکه چې د دوی په مخ کې مرګ قطه وه. د دې قطعې ښه ځانګړنه دا ده چې د افغان فکر زېږنده ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.